عادت سره د الله په ذکر چې زړه په اطمینان او سکون پیدا کوي هغه لمونځ دی. مسلمان وروره 15 وخت لمونځ الله پر تا باندې فرض کړی. نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي وایي آیا تاسو ته دا خوند نه درکوي چې ستاسو یو صحابي ته وایي ای صحابي چې د یو چا د کور مخ ته ښایسته د رڼو اوبو تالاب وي دی 15 وخته په هغه تالاب کې لمبیږي ښه ټینګ ځان پاکوي. صحابې ته وایي ته وانته ووایه د دې سړي پر بدن به خیره پاتې سي. هغه یا رسول الله په ورځ کې 15 وارې بیا ټینګ لمبېدل امکان نه لري چې خیره پاتې سي. د الله جل جلاله رسول ورته فرمایي چې کم سړی کم مؤمن مسلمان ورور چې د الله جل جلاله دپاره ښه عبادت وکړي 15 وخت لمونځ په جماعت وکړي الله جل جلاله دغه بنده دغه انسان داسې د ګناهو څخه پاکوي لکه څنګه چې دغه بنده د خیرو څخه پاکېږي. لیکن ما ورته بیا هم لمونځ کوو په جماعت باندې نه کوو زړه مې اطمینان نه پیدا کوي تر څو چې تا جماعتونه شروع کړي نه تا د الله جل جلاله عبادت چې لمونځ دی په خشوع او په خضوع سره کړی دی تا ته به اطمینان نه پیدا کېږي. د لمانځه په وخت کې یو ګراک معمولي ګراک راسي هغه ګراک ته ترجیح ورکول لمونځ ته مترجح نشته نو خود به زما او ستا په کاروبار کې هم اطمینان نه وي زما او ستا په زندګي کې به هم خوشي او خوشحالي نه وي. او بل ورسره سره د دې اطمینان دپاره بل دا هم دی چې د الله جل جلاله ذکر کول لا اله الا الله لا اله الا الله د دې ذکر کول په دې سره الله جل جلاله د انسانانو زړونه یو عجب اطمینان ورته پیدا کوي. فلا اله الا الله ذکر سره نو کوم مؤمن بنده چې وغواړي چې زما زړه سکون پیدا کړي زما زړه راحت پیدا کړي زما د کورنۍ نه غم وباسي د دغه بنده لپاره اول مهم کار دا دی چې خپل په کورنۍ کې دینداري راوله. پر زنانه باندې دینداري کښېږده پر بچو دې دینداري کښېږده یوازې دا نه چې ته څه یې د یو وخت د مخ په صف کې پر امام سي ولاړ وي ستا اولاد بیده دي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. دا مه وایه چې ما خو د خدای شکر دی خپل لمونځ مې په جماعت باندې وکړي په اول صف کې ستا اولاد ټوله بیده دي دا ته راعي د کور شپانه یې دی به در مخې ته به د شا په پسې میږي در مخې شپانه د شا په پسې که شپانه در مخه سي میږي در شا په پسې سي دا خطره ده چې لیوه یې وخوري دا خطره ده چې کډي ته به ولیږي دا خطره ده چې په غره کې ورکې سي هر څه ورته تړلي. ای د کور مشره که چیرې ته در مخه وې کوچنیان دې د پسې وه دا خطره ده چې دا د جماعته پاته سي دا خطره ده چې داسې روزونه واورې دا خطره ده چې هر قسم ګناه تمنا وتړي ستا به د شا د خوا په پسې دی به در مخې بیا تا ته د هره کمزوري تا ته معلومېږي بیا ښه ته طبیعت کولی شي.